بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دې ویډیو کې د دې خبرې جایزه اخلو چې پاکستان کې مهنګایي څومره ده او ورسره پخوا کې ګاونډي ملکونو انډیا بنګلادیش کې څومره ده او ورسره په پاکستان کې د تیلو قیمتونه څومره دي، هلته کې څومره دي، پاکستان کې پر کیپټا انکم فی قسم دني څومره ده او هلته کې څومره ده. دا ویډیو د دې د وجې نه جوړوم چې کله پاکستان کې د تیلو قیمتونه حکومت سیوا کوي د پټرول او ډیزل، نو چې د دې قیمتونه سیوا کوي نو د حکومتي وزرا چې کوم دي وزیرانو دوی د هغې په ډیفینس کې په دفاع کې چې کوم دی نو بس بیانونه شروع کي او دا خبره کوي چې پاکستان کې خو لا اوس هم تیل ارزان دي، د انډیا نه ارزان دي، د بنګلادیش نه ارزان دي، ترقي یافته ملکونه یې دوی وایي د هغې نه ارزان دي، دوی پرې په انګلند کې خو ویاړوشته نه. نو آیا دا خبره چې پاکستان کې د تیلو قیمتونه د انډیا نه، د بنګلادیش نه، د نیپال نه ارزان دي، نو د دې خبرې دا مطلب دی چې د پاکستان اکانومي د هغې نښه ده یا زموږ مالي د عوامو مالي حالت چې کوم دی فی قسم دني چې د نه د هغې نښه ده؟ نو دا داسې نه ده، بلکې دا د درې واړو څلورو واړو خبرو جایزه اخیستل پکار دي. نو لومبۍ د تیلو قیمت نه او بالکل دی کې د حکومت خبره ټیک ده چې پاکستان کې د تیلو قیمت د انډیا نه یا د بنګلادیش نه کم دی. نه په پاکستان کې نن سبا 127 باندې پټرول لیټر دی او په بنګلادیش کې 180 پورې دی او په انډیا کې پاکستاني روپو کې چې کوم دی نه 200 د پاسه دی. نو او دا خبره خو ټیک ده د وزیرانو، خو ورسره دا خبره ده چې اورال مهنګایي دا صرف تیل خو نه دي، پټرول خو نه دي، نورې بله خبرې دي که نه. نو چې هغه اورال مهنګایي موږ جایزه واخلو نو بیا پاکستان ډېر زیات خراب حالت کې دی. لکه ګورئ اورال مهنګایي په پاکستان کې نن سبا چې ده هغه 9% ده او 9% موږ مهنګایي باره کې تېره ویډیو کړې وه، هغې کې ویلي چې ګورئ نو پاکستان کې چې 4 او 6% منځ کې مهنګایي نه دا پاکستانیان برداشت کولی شي، خو چې کله د 6% نه واړېږي او بیا د 8% نه واړېږي نو بیا د دوی د برداشت نه دا باري. نو اوس ځکه موږ ته ښکاري چې پاکستان کې د خلکو د برداشت نه بهر ده. بله دا خبره ده چې پاکستان کې 9% ده، نو انډیا کې صرف 4.6% ده، په نیپال کې خو صرف 4% ده او په بنګلادیش کې 6% ده چې لکه ډېره ده نه 6% ده او زمونږ 9% ده نه څومره غټ فرق دی. او دې سره بیا چې کوم دی نه هغه ټایم حالت خراب شي چې موږ د آمدنۍ جایزه واخلو. نو د پاکستانیانو نن سبا چې کوم دی فی قسم دني چې د سالانه هغه 1300 ډالر ده، بلکې دې کې هم وایي لږه کمه ده. او خو د دې مقابله کې د بنګلادیش د خلکو فی قسم دني 2200 ډالر ده او انډیا کې 2100 ډالر ده. نو 1300 2100 2200 آیا دا یو بل سره برابرېږي؟ نو زمونږ ګوره زمونږ د خلکو چې کوم دی نه فی قسم دني کمه ده، نو فی قسم دني چې کموي نو پرچیزنګ پاور کمی، د اغوستو د قوت خرید چې ورته وایي د سیزونو د اغوستو طاقت کمی، چې د سیزونو د اغوستو طاقت آلریډي د کومو خلکو کم دی او هغوی ته مهنګایي د انډیا د مهنګایۍ په ډبل باندې ده، نو هغه خلک به څنګه چې کوم دی نه دا مهنګایي فیس کوي؟ نو دا ګوري صرف د پټرول قیمت نه دی، دا ورسره چې کوم دی نه دا خبره ده چې قوت خرید د خلکو څومره دی. د دې یو آسان مثال تاسو له دا در کوم چې په سعودي عربو کې داسې هم شوي دي، په ماضي کې د 1980 په دیایي کې داسې هم شوي دي چې په سعودي عربو کې 100% د مهنګایۍ اشاره رسېدلې ده. لکه چې مطلب دا دی دې کال کې یو سیز په کم ریټ باندې وګڼه نه، بل کال چې کوم دی چې دې کال په 100 و بل کال په 200 روپیو، تر دې پورې چې وایي په عراق کې چې کوم دی 1000 ته رسېدلې وه د کرایسیس او د جنګ په دور کې، چې یو شی په عراق کې دې کال کې په 100 روپیو او بل کال په 1100 روپیو. خو لکه اوس د دې خبرې مطلب دا دی چې د عراق په هغه زمانه کې یو مالدار ملک او سعودي عرب خو دې مالدار ملک و، نو د هغې خلکو پرچیزنګ پاور دومره ډېر دی چې هلته کې که د مهنګایۍ شر اوچته ومي نه د هغوی دپاره قابل برداشت دي او د هغوی حکومتونه مالدار دي، هغوی هم د خلکو لپاره سبسیډي اناونس کولی شي. زمونږ دلته کې چې کوم دی یو د قوم چې کوم دی د خلکو د پبلیک پرچیزنګ پاور کم دی، بل حکومت سره چې کوم دی نه د سبسیډي چې کوم دی هغې کې کوم سبسیډي ده هغه واپس اخلي، نو موږ له به نو یې څه راکړي. نو دې ویډیو کې چې کوم دی نه د ده کې یوې خبرې کوشش چې دا صرف د تیلو قیمتونو کمپیریزن نه دی، بلکې دا د ټولو خبرو جایزه اخیستلي. بله ویډیو کې به بله موضوع سره راځو. ډېره مننه.